قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. نن د 2020 میلادي کال د نومبر میاشتې 12مه نیټه ده او تاسو زموږ غږ د آل انډیا رادیو بهرنۍ خپرونو پښتو څانګې څخه اورئ. زه اسما کاکړ یم او تاسو ته د نړۍ او سیمې خبرونه وړاندې کوم. پاملرنه وکړئ د خبرونو سرټکو ته. لومړی وزیر مودي به نن له خپل ویتنامي سیال سره د آسیا هندوستان په 18مه سرمشریزه کې مشر شي. ډاکټر اس جی شنکر د خپل برازیلي سیال ارنستو اراجو سره مجازي ناسته ترسره کړه. د بحرین تر ټولو اوږد خدمت د لومړي وزیر شهزاده خلیفه ابن سلمان آل خلیفه مړ شو. لومړي وزیر نریندرا مودي د روغتیا نړیوال سازمان له مشر سره ټلیفوني خبرې وکړې. ملګرو ملتونو د ناګورنو کاراباخ د اوربند تړون هرکلی وکړ. فیلیپین حکومت د وامکو طوفان د راتلو د مخه په ختیځ ساحلي سیمه کې د زرهاو کسانو د وتلو امر کړی دی. استرالیا به د جنگي جرمونو په تور ځانګړی پلټونکی وټاکي. جو بایدن رون کلاین د سپینې ماڼۍ د کارکوونکو مشر په توګه وټاکه. او وروستی خبر، هانګ کانګ د ډیموکراسۍ پلوي 4 وکیلان له خپلو څوکیو بې برخه کړل. او اوس هم بشپړ خبرونه. لومړی وزیر نریندرا مودي به نن د ویتنام له لومړي وزیر نیګیوین جواک فوک سره د آسیا هند 18مې سرمشریزې مشري وکړي. د آسیا د ټولو 10 غړو هیوادونو مشران به په واقعي توګه په دې ناسته کې برخه واخلي. ناسته به د آسیا هند ستراتیژیک ملګرتیا دریځ بیاکتنه وکړي او په مهمو برخو لکه ارتباط، سمندري همکارۍ، سوداګرۍ، ښوونې او روزنې او ظرفیت جوړونې کې شوي پرمختګونه هم وګوري. مشران به د آسیا هند د ښکیلتیا د لا پیاوړتیا په لارو بحث وکړي او په دې شرایطو کې به د آسیا هندوستان کاري پلان د 2021 تر 2025 پورې تصویب کړي. د کووید-19 وروسته اقتصادي بیارغونه او په سیمه‌ایز او نړیواله کچه به مهم پرمختګونه هم په دې ناسته کې تر بحث لاندې ونیول شي. د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر اس جی شنکر پرون د خپل برازیلي همکار ارنستو اراجو سره یوه مجازي ناسته ترسره کړه. وزیرانو د نظرونو پراخه تبادله درلوده او موافقه یې وکړه چې د نړۍ په چارو کې د دوی همکاري لا غښتلې کړي. دوی د کووید وروسته نړۍ کې د هند برازیل ستراتیژیک ملګرتیا پیاوړي کولو فرصتونو په اړه خبرې وکړې. دوی د اقتصادي بیارغونې هڅو، روغتیا پاملرنې د اکمالاتو، چینې لیوالتیا، سایبر امنیت او اصلاح شوې څو اړخیزه د هند برازیل همکارۍ اهمیت هم یادونه وکړه. ډاکټر جی شنکر د برازیل د کورنۍ سره خپله غمرازي څرګنده کړه چې په فرانسه کې په یوه تروریستي برید کې خپل ژوند له لاسه ورکړ. وزیرانو ترهګري په خپلو ټولو خبرو او څرګندونو کې په کلکه وغندله او د دې جنایت او تنظیم شوي جرمونو سره د مبارزې لپاره یې خپله ژمنه یو ځل بیا تکرار کړه. د نړۍ تر ټولو اوږدمهاله لومړی وزیر شهزاده خلیفه ابن سلمان آل خلیفه پرون د 84 کالو په عمر وفات شو. لومړي وزیر نریندرا مودي د بحرین د لومړي وزیر شهزاده خلیفه ابن سلمان آل خلیفه په مړینه خواشینۍ څرګنده کړې ده. دولتي خبري رسنۍ وایي شهزاده خلیفه چې په بحرین کې د خپلواکۍ ترلاسه کولو وروسته په 1991 کال کې ولسمشر شو، د امریکا په یو روغتون کې تر درملنې لاندې وو. هغه د بحرین پاچا حمد ابن عیسی آل خلیفه تره وو. په بحرین کې د یوې اونۍ لپاره رسمي ماتم اعلان شوی او بیرغونه به نیمه ځوړند وي. د حکومت وزارتونه او څانګې به د 3 ورځو لپاره وتړل شي. لومړي وزیر نریندرا مودي د نړیوال روغتیايي سازمان له مشر سره په ټلیفون کې خبرې وکړې. د کووید-19 وبا په اړه د همغږۍ نړیوال غبرګون په چمتو کولو کې د یاد سازمان د مهم رول ستاینه وکړه. هغې همدارنګه د نورو ناروغیو پر وړاندې د مبارزې لید له لاسه ورکولو اړتیا ته اشاره وکړه او د مخ په ودې هیوادونو روغتیايي سیستمونو کې د روغتیا نړیوال سازمان د مرستې اهمیت یې
تعریف کړ. عمومي رئیس د روغتیا نړیوال سازمان او هندي روغتیایي چارواکو ترمنځ په نږدې او منظمې همکارۍ ټینګار وکړ. هغه د هند د کورنیو نوښتونو لکه آیوشمان بهارت سکیم او د نري رنځ پر وړاندې د هندوستان کمپاین په ځانګړې توګه ستاینه وکړه. هغه وویل چې هند د نړۍ د روغتیا په مسلو کې مهم رول لوبولی دی. لومړي وزیر مودي او د روغتیا نړیوال سازمان عمومي رئیس د دودیز درملو سیستمونو ارزښت په ځانګړې توګه د نړۍ د خلکو د هوساینې او معافیت لوړولو لپاره ګټور بحث وکړ. دوی د هولیسټیک پروتوکولونو له لارې په نوي طبي تمرین کې د دودیزو درملو حلونو یوځای کولو او د وخت ازمویل شوي دودیزه درملو محصولاتو او کړنو محتاط علمي اعتبار اړتیا باندې موافقه وکړه. ملګرو ملتونو د اوربند تړون چې د سې شنبې په ورځ په ناګورنو کاراباخ شخړه کې د دښمنیو پای ته رسولو موافقه کړې وه هرکلی وکړ. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویان سټیفن دوجاریک وویل چې هدف د ملکي وګړو ساتنه او بشري لاسرسي ته اړتیا ده. د فلیپین حکومت د وامکو طوفان د راتلو مخکې په ختیځ ساحلي سیمه کې د زرګونو اوسیدونکو د وتلو امر کړی. د فلیپین هوایي اژانس په وینا وامکو د ماښام په شاوخوا کې د کوزون ولایت د پټانانګن په څنډه کې طوفان په دوامداره توګه شدت موندلی او ویجاړونکي بادونه او شدید بارانونه هم ورسره اټکل شوي دي. وامکو مرکز ته نږدې د 155 کیلومترو په ساعت او وروسته په 255 کیلومترو په سرعت کې لوړ شوی. دا 21م سمندري طوفان دی چې سږ کال فلیپین ته رسېدلی. فلیپین په کال کې شاوخوا 10 سمندري طوفانونه ګوري. په داسې حال کې چې په میانمار کې د ټاکنو د نتایجو رسمي اعلان لا هم پای ته نه دی رسېدلی، د ډیموکراسۍ لپاره واکمن ملي لیگ یا NDL د نوامبر په 8 نیټه په عمومي ټاکنو کې د بریا ادعا کړې. د رایو لومړنۍ شمیرنې ښیي چې ډیموکراسۍ لپاره واکمن ګوند نږدې 400 چوکۍ ګټلي، په داسې حال کې چې د اپوزیسیون اتحادیې پیوستون او پراختیا ګوند یا USPD یوازې 21 چوکۍ ترلاسه کړي. په 2015 تیرو ټاکنو کې د متحده ایالاتو پرمختیایي شوراګانو 41 چوکۍ ترلاسه کړي وې. د اتحادیې د ټاکنو کمیسیون د رسمي پایلو اعلان پیل کړی دی، خو وروسته اعلان به نور ډیر وخت ونیسي ځکه چې د میانمار په ځینو حوزو کې د رایو شمیرل دوام لري. استرالیا به یو ځانګړی پلټونکی وټاکي ترڅو معلومه کړي چې آیا په افغانستان کې د جنگي جرمونو تورونو په تور د دې هیواد د اردو غړي محاکمه کړي. لومړي وزیر سکاټ موریسن نن په کینبرا کې خبریالانو ته وویل د تورونو په اړه د 4 کالو تحقیقاتو راپور به په راتلونکې اونۍ کې خپور شي. په داسې حال کې چې موریسن د پلټنې جزئیات نه دي افشا کړي، مګر هغه وویل چې دا به د استرالیا لپاره ستونزمن او سخت خبرونه ولري. د استرالیا د دفاعي ځواکونو عمومي مفتش په 2014 کال کې وروسته له هغه دا تحقیقات پیل کړل چې سیمه ییزو رسنیو ویلي وو چې د 2015 او 2014 کال ترمنځ ملکي کسان او ماشومان په افغانستان کې وژل شوي. استرالیایي ځواکونه د 2001 کال د سپتمبر 11 له برید وروسته په افغانستان کې د متحده ایالاتو او نورو متحدینو د ځواکونو ترڅنګ په افغانستان کې ځای په ځای شوي وو. د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن د سپینې ماڼۍ د کارکوونکو د مشر په توګه تجربه کوونکی رول کلاین غوره کړ. ښاغلي کلاین له 1980 کلونو راهیسې په مشرانو جرګه کې د ښاغلي بایدن د لوړپوړي همکار په توګه دنده ترسره کړې او وروسته د باراک اوباما لپاره د سپینې ماڼۍ یو لوړپوړی همکار او د ولسمشر مرستیال آل ګور د دفتر رئیس وو. د سپینې ماڼۍ د کارکوونکو مشر څوک چې د ولسمشر ورځنی مهالویش اداره کوي یو سیاسي ګمارونکی دی چې د مشرانو جرګې لخوا تایید ته اړتیا نه لري. او وروستی خبر،
هانګ پرون د دیموکراسۍ پلوه څلور قانونپوه له خپلو څوکیو بې برخې کړل. دغه پریکړه وروسته له هغې راپورته شوه کله چې د چین عالي مقننه شورا د ورځې په جریان کې پریکړه وکړه چې د هانګ قانون جوړونکي چې ملي امنیت په خطر کې اچوي یا د ښار خپلواکۍ ترلاسه کړي او یا د بهرنۍ لاسوهنې په لټه کې شي باید بې صلاحیته شي. د میډیا راپورونو سره سم د هانګ دیموکراسۍ پلوه وکیلانو نن یو ځل بیا ټینګار وکړ چې دوی به د اویا څوکیو له قانون څخه چې دیموکراسۍ پلوه وکیلان لري د خپلو څلورو همکارانو د برطرفۍ په اعتراض استعفا ورکړي. دا و د دې مهال خبرونه. پروانو حالاتو یو تفسیره. د تبصرې عنوان د هند د بهرنیو چارو سکریټر لیدنې هند او مالدیو ترمنځ اړیکې ځواکمنې کړې. لیکنه د ډاکټر ګلبین سلطانه او جواړه وینا د هریندر کمار سواتی. د هند د بهرنیو چارو سکریټر هرش وردن شرنګلا مالدیو ته د خپل مالدیو د همکار عبدالغفور محمد په بلنه رسمي سفر وکړ. دغه هیواد ته د هغه لومړی سفر وو چې وروسته له هغې ترسره کړ چې نوې دنده یې په غاړه واخیسته او د روان کال په مارچ کې د کورونا وایرس له خپرېدو راهیسې د دواړو هیوادونو ترمنځ د لومړي ځل شخصي تماس و. د لیدنې په جریان کې د بهرنیو چارو وزیر له ولسمشر ابراهیم محمد صالح سره خبرې وکړې او د مالدیو د بهرنیو چارو دفاع، مالیې، اقتصادي پراختیا، پلان جوړونې، کورنیو چارو، ګرځندوی، ځوانانو او د سپورټي چارو وزیرانو او د پارلیمان ویاند محمد ناشد سره د پام وړ خبرې وکړې. د سپورټس او ځوانانو چارو په برخه کې د همکارۍ تفاهم لیک د لوړې اغیز ټولنې پرمختیایي پروژې او 100 میلیون امریکایي ډالر په ارزښت د مالیې د نخلیدنې پروژې ته مرستې لپاره پروژې لاسلیک شوې. په ټول هیواد کې د وشپېتا ماشومانو پارکونو لپاره تجهیزات د هند بهرنیو چارو وزیر لیدنې پر مهال وسپارل شوې. ښاغلي شرنګلا د هندوستان د پراختیایي مرستې لاندې روانې پروژو پرمختګ او د 2019 کال دسمبر کې د ګډ کمیسیون د شپږمې ناستې پایلې هم وڅېړلې او دا رنګه یې د دواړخیزو اړیکو د لا پیاوړتیا کتنه وکړه چې د 2013 کال نومبر په میاشت کې د ولسمشر ابراهیم صالح واک ته رسیدو وروسته وده کړې ده. د دواړو هیوادونو ترمنځ دواړخیزو همکاریو په تیرو 2 کلونو کې د اقتصادي پراختیا او زیربنایي جوړونې، امنیت او دفاع، سمندري، سپورټس، تعلیم او روغتیا او داسې نورو برخو کې ګڼ اړخیزه وده لیدلې ده. هندوستان د مالي لوی مخابراتي پروژې لپاره د 1.4 میلیارډ ډالرو مالی کڅوړه او د 1500 میلیونه ډالرو اضافي کڅوړه اعلان کړه. دواړو خواو ته اطمینان شتون لري چې د هند لخوا د تمویل شوي پروژو لویه برخه لا د مخه پلي کیږي یا د پلي کېدو په پړاو کې ده. د کووډ 19 لخوا رامنځته شوي ننګونو سره د مقابلې لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ همکارۍ د دواړو هیوادونو ترمنځ د ژمنې ملګرتیا یو بله بیلګه ده. مالدیو په گاوند کې د هندوستان کووډ 19 مرستې لومړی او تر ټولو لویه مرسته ترلاسه کوونکی و. مالدیو ته د هند د متحده ایالاتو د 250 میلیون ډالرو بودجه مرسته د مالدیو په ناروغانو ته اجازه ورکوي چې د بند د مودې په جریان کې په هند کې درملنه وکړي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ببل تړون په دې برخه کې د پام وړ دی. د یادونې وړ ده چې هندوستان د مالدیو مهم ملګری پاتې شوی کله راهیسې چې دغه هیواد 1945 کال کې خپلواکي ترلاسه کړه. د مالدیو سره په وخت هندوستان مرسته کړې ده او داسې 1988 کال کې د کودتا هڅې شنډولو لپاره د دواړو هیوادونو اړیکې قوي شوي. په هیواد کې له یو ګوند څخه ګڼګوندیز سیستم ته بدلون او بیا ګڼګوندیز سیستم کې ولسمشرۍ لومړی ټاکنې تر سره کېدو سره هم د دواړو هیوادونو ترمنځ دوستانه اړیکو او متقابل تفاهم دوام وکړ. دا یوازې 2013 کال وو کله چې د محمد وحید حسن تر ولسمشرۍ او د ولسمشر عبدالیامین لاندې هند او مالدیو ترمنځ اړیکې تر ټیټې کچې پورې راکمې شوي. لکه څنګه چې د ولسمشر صالح لاندې اداره هندوستان لومړی په نامه پالیسۍ ته ژمن ده، هندوستان هیڅ کله په دې اړه وروسته نه دی
او مالدیو به د هند گاوند لومړی په نامه پالیسۍ کې ځانګړی ځای ونیسي. له 2019 کال راهیسې د مالدیو سره د هند مخ په زیاتېدونکې ملګرتیا څخه مفهوم دا نه دی چې ګینې د چین سره د مقابلې لپاره داسې ده، بلکې د دې هدف د دوه سویلي اسیا گاونډیو ترمنځ د وخت په تله ازمایښت شوي او پایښت لرونکې اړیکې بیا رامنځته کول دي. د سولې ادارې د هند په خلاف بې اساسه تورونه په پام کې نه دي نیولي. په مالدیو کې د کوچني ټولنې لخوا د هند ضد تبلیغاتو سربیره د مالدیو خلکو کې پراخه رضایت شتون لري چې د هند لخوا تمویل شوی پروژې شفاف دي او د مالدیو د خلکو ځانګړي اړتیاوې پوره کولو لپاره ډیزاین شوي. مالدیو ته د هند مرستې په هند انحصار رامنځته کولو لپاره نه دی، بلکې دا دواړو هیوادونو ترمنځ د متقابل انحصار په اساس د ملګرتیا وده ده. د دې ژمنې غوره مثال د مالدیو په مرسته د هند لخوا دواړو هیوادونو ترمنځ د بیړۍ او د سمندري جهازونو خدمات پیل کول دي. د دوه اړخیزو بوختیاو سربیره هند ژمن دی چې په څو اړخیزه مرحله کې د مالدیو ملاتړ وکړي. د هند مالدیو د اړیکو راتلونکي مثبت ښکاري ځکه چې دواړه حکومتونه د دوه اړخیزو اړیکو پیاوړتیا ته ژمن دي. په لوړه کچه د دواړو هیوادونو ترمنځ دوامداره ښکېلتیا موافق شوي پروژې په اسانه پلي کېدو لپاره مطلوب ده.